تازه طالبانو ته ډېر لوی خطر پیدا شو. سلام واخلو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهمه او تازه خبر ته. میټا شرکت د طالبانو اړوند د واتس اپ حسابونه بندوي. د کابل یوه څنډه کې د طالبانو وسلوال کسان چې یو یې په خپل موبایل کې مصروف دی، نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې لیکلي. میټا شرکت طالبانو پورې اړوند د واتس اپ حسابونه تړي. میټا شرکت ویلي دي د واتس اپ اپلیکیشن د طالبانو ترمنځ د اړیکو په اصلي وسیله بدل شوی او طالبانو په خپلو کې د اړیکو لپاره له دې اپلیکیشن استفاده کوي او ان هغه طالبان چې لیک لوست هم نشي کولی د یوې ټنې په کې کولو سره کولی شي له خپلو ملګرو سره په اړیکه کې شي. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلي دي چې په وروستیو 2 کلونو کې د طالبانو لخوا د واتس اپ کارونه ډېره شوې ده او طالبان د شخصي اړیکو ترڅنګ ان د رسمي چارو لپاره هم له واتس اپ استفاده کوي. د میټا شرکت ویان نیویارک ټایمز ته ویلي اوس مهال دوی په واتس اپ کې د حسابونو عکسونه او واتس اپ ګروپونه سکین کوي ترڅو پکې طالبان په نښه او حسابونه ور وتړي. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې لیکلي دي چې په دې وروستیو کې یو شمېر طالب پوځیان هم د خپل واتس اپ حسابونو د تړل کېدو په اړه شکایت کوي. ورځپاڼې لیکلي دي چې ځینو دغو کسانو د نوو سیم کارتونو په اخیستلو سره ځان ته په واتس اپ نوې حسابونه جوړ کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي دي 2 میاشتې مخکې د طالبانو یوه ډله پوځیانو د کابل په شاوخوا کې د داعش ډلې پر یوه پټنځای د برید لپاره چمتووالی نیوه، خو د دې عملیاتو د همغږي کولو پر مهال د حبیب الله رحمان په نوم د طالبانو یو قمندان ونه توانید چې د عملیاتو د سیمې په اړه په واتس اپ سره معلومات شریک کړي. د طالبانو د قمندان وروسته د یو بل طالب پوځي د واتس اپ په وسیله له خپل مسؤل سره اړیکه ونیوله، خو د هغه ټینګار دا و چې د داعش د پټنځای جزئیات باید پر خپل شخصي واتس اپ ورسره شریک کړي، خو د راپور په ټکو د امریکا د بندیزونو له امله د حبیب الله د واتس اپ حساب تړل شوی و.